Hello dear friends and welcome to English by Pashto channel. In today's lesson, we are gonna learn how to change an adjective to adverb. سلام ملګرو د نن په درس کې به دا زده کړو چې څرنګه یو صفت قید ته واړوو. د دا درس ګټه دا ده چې تاسې کولی سئ یو صفت قید ته واړوئ، یعنې تاسې کولی سئ د یو لغت په زده کولو سره دوه لغات زده کړئ. نو که چیرې تاسې دوه لغات زده کړه په دې معنی چې تاسې کولی سئ ډېر جملې جوړې کړئ. پرته له ځنډه راځو خپل درس پر لوري. صفات خو مو په تیر درسونو کې هم مو صفات زده کړل او همدارنګه هم د صفات ډولونه مو زده کړل. په تیر درسونو کې مو د صفات په اړه ډېر توضیحات ورکړه او همدارنګه دا مو زده کړل چې څنګه په یو جمله کې صفت وپېژنو. دا مو زده کړه که چیرې د اسم څخه مخکې یو لغات راغلی وي هغه صفت دی. نو نن موږ د صفتونو څخه قید جوړوو، یعنې د adjective څخه adverb جوړوو. د نن درس موضوع د ly په باره کې دی. که چیرې موږ د صفت په آخر کې ly ور اضافه کړو نو صفت adverb یا قید ته اوړي. ly یعنی سره په پښتو کې سره معنا ورکوي. د صفتونو په آخر کې ly اضافه کول ډیر اسانه دی. Most of adverbs are formed by ly at the end of the adjectives. ډیر قیدونه د صفت په آخر کې صرف د ly په ور اضافه کولو باندې جوړیږي. مثلا perfect perfectly، quick quickly، slow slowly. په مثالونو کې داسې راځي: We have done a perfect job. موږ یو اعلی یا ډیر ښه کار سرته ورسول. او که چیرې اوس perfect آخر کې ly ور اضافه کړو We have done our job perfectly. موږ خپل کار په ډیر اعلی توګه سره سرته ورسول. They have a quick mission. دوی یو چابک ماموریت لري. They have finished their mission quickly. دوی خپل ماموریت په ډیر چابک توګه سره سرته ورسول. This car is slow. دا موټر کرار دی. This car is moving slowly. دا موټر په کرار توګه سره حرکت کوي. نو ly یعنی سره سره. که چیرې صفت په آخر کې ly ور اضافه کړو سره راځي. د ډېر صفتونو په آخر کې صرف د ly په ور اضافه کولو باندې موږ adjective adverb ته اړولی سو. Adjectives ending in y change y into I and add ly. خو که چیرې یو صفت په y حرف باندې ختم شوی وي نو y په I باندې تبدیل کړئ او ly ور اضافه کړئ. مثلا happy خوشحال، happily په خوشحالۍ سره. dirty چټل، dirtily په چټلۍ سره. ګوره heavy دروند، heavily په دروندوالي سره. ګوره دا هر صفت په y باندې ختم شوی دی نو موږ y په I باندې تبدیلو او همدارنګه ly ور اضافه کوو. Adjectives ending in able and able drop the e and add y. که چیرې یو صفت په able یا هم په able باندې ختم شوی وو نو ای توري ځینې لیرې کړئ او همدارنګه ly ور اضافه کړئ. مثلا capable capably، possible possibly. Adjectives ending in e put ly without any change. هغه صفتونه چې په ای حرف باندې ختمیږي نو بې له کوم تغییره صرف ly ور اضافه کړئ. مثلا polite politely، merely. خو ملګرو یو څو دانې لغتونه دي چې هغه همداسې منل سوي دي یا exceptions دي. هغه په ای تورې ختم سوی خو کله چې موږ ly ور اضافه کوو ای ځینې لرې کوو. هغه یو څو لغات دي. مثلا do duly، ګوره ای ځینې څه کېږي. whole wholly، true truly. دغه یو څو لغات دي چې ای ځینې څه کېږي. نور صفتونه که چیرې په ای حرف باندې ختم سوی وو صرف ly ور اضافه کړئ. ای حرف مه ځینې لرې کوئ. Adjectives ending in a single l just put ly, but adjectives ending in double l only put y at the end. هغه صفتونه چې په l حرف باندې ختم شوي وي نو صرف ly ور اضافه کړئ، مګر هغه صفتونه چې په دوه l باندې ختم شوي وي نو یوازې y حرف ور اضافه کړئ. مثلا careful په یو l باندې ختم شوی دی نو موږ دا ډبلوو carefully. beautiful په یو l باندې ختم شوی دی beautifully. full په دوه ال باندې ختم شوی دی نو موږ یوازې صرف y ور اضافه کوو fully. ښه نو ملګرو د نن درس مو همدومره و. خدای دې وکړي چې درس مو زده شوی وي ځکه د نن درس په زده کولو سره تاسې کولی شئ د صفت څخه adverb زده کړئ. دا په دې معنی چې تاسې د یو لغت په زده کولو سره دوه لغات زده کړه. نو په همدې توګه زموږ درسونه ادامه لري. که چیرې نوی زموږ چینل ته راغلي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګوله هم په آل باندې کښېږدئ. هر کله چې موږ نوی ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبردار کړي.
تر یو نوی درس په خدای جل جلاله مسپارم. ښه وخت ولرئ. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to